دربار کې د عبدیت اظهار کو مونږ د دې پابند یو مونږ به په هر یو کار کې د الله د حکم پابند یو په خوراک څښاک کې په خرید و فروخت په کسب کې په تجارت کې په ګټلو کې په سیاست او په اخلاقیات او په معاشرت او معاملاتو کې هر قدم باندې مونږ بندګان یو مونږ به د حلال او د حرامو خیال ساتو مونږ بندګان یو مونږ به وایو چې دا د الله نه دی خوښ نو زمام نه دی خوښ او دا د الله خوښ دی نو زمام خوښ دی او په سر سترګو راته قبول دی نو مونږ بندګان یو په معاملاتو کې په کسب کې په ګټلو کې جایز او ناجایز ته به ګورو دا نه چې مونږ به وایو چې هر څه په خېټه کې ورچوه چې کومه نوړۍ خورو هغې ته به ګورو چې دا د کوم ځای نه راغلې ده ګورئ د حلالو د حرامو تمیز دا فرض دی مونږ منځونه کوو عبادت کوو نو د دې عبادت او د منځ د قبولیت دپاره دا شرط دی چې مونږ به د حلالو او د حرامو تمیز کوو یوه روپۍ یوه نوړۍ حرامه خېټې ته لاړه حدیث مبارک کې راځي څلوېښت ورځې نه نفل قبلېږي او نه فرض قبلېږي نو مونږ آزاد نه یو مونږ بندګان یو مونږ به دا نه وایو چې ګورو به او خیر دی او بس پرېږدوی د دې خبرو پروا مه کوه نه چې الله پې ناراضه کېږي نو هغه کار ته به مونږ خوا ته هم نه ورځو دنیا دې ټوله خفه شي ناراضه دې شي خو زمونږ مد نظر هغه د رضا د الله جل جلاله وي چې خپل پروردګار رانه ناراضه نه شي نو مونږ آزاد نه یو مونږ به په زندګۍ کې د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم د هغه رضا مد نظر ساتو د الله بندګان یو او قدم په قدم باندې به د الله د احکاماتو تابعداري کوو دې کې زموږ سعادت دی او د شریعت په احکامو کې او د الله او د الله د رسول په حکم منلو کې زموږ کامیابي ده او نفع ده او که دا مونږ نه منو نو مونږ به په سراسر نقصان کې یو په هلاکت کې به یو هغه خلک چې د دین اسلام د نعمت نه محرومه دي د هغوی زندګي د انسانیت دپاره باعث د شرم ده او مونږ ته خو شکر ویستل پکار دی چې الله مونږ ته د اسلام نعمت د اسلام دولت الله تعالی مونږ ته راکړی دی او مونږ د خپلو بنده کېدو دپاره منتخب کړي یو الله جل جلاله دې په صحیح معنو کې مونږه خپل بندګان کې چې الله په خپله ووایي چې دا زما بنده دی ایوب علیه السلام ته الله نعم العبد نه دي ویلي نو د الله بندګي پکار ده د الله جل جلاله هر حکم ته غاړه ایښودل پکار ده او په هغې کې بیا چون او چرا نه دی پکار چېره دا زما خوښ دی او دا مې ناخوښ دی او په دې بندګۍ او غلامۍ کې بیا چوټي هم نشته دا نه چې یو تکلیف به مونږ راغو نو مونږ به صحیح وو مونږ به بیا ذکر اذکار هم کوو مونږ به تلاوت هم کوو مونږ به الله ته رجوع هم کوو او چې تکلیف لاړو بیا به خپله عیاشي او خپله فحاشي شروع کړو نه د مؤمن شان دا دی چې دی به په خوشحالۍ کې هم الله یادوي الحمدلله به وایي دی به په تکلیف کې هم الله ته متوجه د ده هره لمحه د الله د ذکر نه به دی غافله نه رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین عمل کم یو دی د ټولو نه غوره عمل حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي د هغې جواب په خپله کوي چې بهترین عمل دا دی چې ستا د دنیا نه رخصتي وي د دنیا نه تلل وي ان تفارق الدنیا ولسانك رطبا بذکر الله دنیا پرېږدي دنیا ته په مخه وې الوداع ورته وې او ستا ژبه د الله په ذکر باندې لوندی ته په هغه وخت کې د الله ذکر کې او الله ته متوجه د الله جل جلاله حکم منونکي د الله بندی دا بهترین عمل دی او غوره عمل دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ذکر متعلق چې تاسو په کوم حال باندې په دنیا کې اوسېږئ په دغه حال کې به تاسو ته مرګ راځي او چې په کوم حال کې درته مرګ راغو په هغه حالت کې به بیا پورته کېږئ
رسول کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت په غم کې ډېر پریشان و. جبرائیل علیه السلام ورته راځي، حضور پاک ډېر غمګین دی، ورته وایي الله جل جلاله درته سلام وایي او اے محمد صلی الله علیه وسلم ډېر خفه او رنجیده او غمګین یې. څه خبره ده؟ حالانکه الله تعالی ته هر څه معلوم دي، خو د عزت او د اکرام د اظهار دپاره داسې سوالونه کېږي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وایي جبرائیله د خپل امت فکر ډېر غمجن کړی یم، د قیامت په ورځ به د هغوی څه حال وي. جبرائیل علیه السلام هغوی ترې نه تپوس کوي چې د کفارو باره کې او که د مسلمانانو باره کې. ګوره کفار هم امتیان دي او مسلمانان هم امتیان دي، خو هغوی د هغوی دعوت قبول کړی دی او کفارو یې نه دی قبول کړی. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلمانانو باره کې فکرمند یم او غمجن یم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ځان سره روان کو، مقبرې ته لاړو. د بنو سلمه یو مقبره ده او خلک پکې دفن دي. جبرائیل علیه السلام په یو قبر باندې خپله وزر روي او ورته وایي قم باذن الله، د الله په حکم سره ودرېږه. وایي د دغه قبر نه یو ښایسته خوبصورته چهرې والا کس راپورته شو، وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمین. بیا ورته جبرائیل علیه السلام وایي چې خپل ځای ته واپس لاړ شه، واپس ځي. دویم قبر په هغې باندې مو خپله وزره وایي او ورته وایي چې د الله په حکم سره ودرېږه. یو کس ډېر بدصورته تور مخ او ډېر په بد شکل راپورته کېږي او هغه وایي چې های افسوس، های شرمندګي، های مصیبت، غرق شومه. بیا جبرائیل علیه السلام ورته وایي واپس خپل ځای ته لاړ شه. د دې نه بعد رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې څوک په کم حال باندې مري په هغه حال به راپاسي. ګوره څوک چې لا اله الا الله کې خواري وکړي، خصوصي مناسبت سره شغل ساتي. ګوره دا داسې کلمه ده چې خفه زړه هغه پې خوشحالېږي. په دې باندې تاسو مکمل تجربه وکړئ چې لا اله الا الله، لا اله الا الله، دې سره زړه ته سکون میلاویږي، خوشحالي میلاویږي. نو چې په دې کې چا خصوصي کار کړی، لکه په دنیا کې څوک څه سره شغل ساتي، څوک د څه کاروبار کوي، څوک د څه کاروبار کوي، چې کم کاروبار او کم څوک پی خرڅوي د هغه پیو سره مناسبت وي. څوک د کیړو کاروبار کوي، څوک د زرګرۍ کاروبار کوي، څوک واوره خرڅوي. نو د هغوی په نیز باندې خصوصي څیزونه هماغوی په هغې کې شغف وي او په هغې کې سوچ او فکر وي. او څوک چې د الله والا یا لا اله الا الله کې خواري کوي، هغه وایي چې یو طرف ته شمه څوک نه او یوازې کښېنم او خپل رب جل جلاله یاد کمه او ډېره کلمه وویمه، نو بیا په هغې کې دا خلک کامیاب دي. حدیث مبارک کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې سل پیرې لا اله الا الله او په سلم ځل باندې بیا محمد رسول الله، د قیامت په ورځ به په داسې حالت کې راپورته کېږي چې د ده مخ به د 14مې سپوږمۍ په شانتې پړه کېږي او روښانه به وي. الله جل جلاله دې زموږ د ټولو خپله بندګي نصیب کړي او الله تعالی دې موږ ته خپل ذکر، فکر او شکر نصیب کړي او الله جل جلاله دې موږ په صحیح بندګانو کې راولي. الله تعالی دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.